السلام علیکم، زه یم هدایت او تاسو ګورئ پښتو ټیک د یوټیوب او فیسبوک طرف څخه. زه اوس جاز وای فای چې دی هغه په موبایل براوزر یا د کروم سو یو سی براوزر سو هر رنګه براوزر یې هغه خلاص کړه. په هغه کې هغه آی پی اډرس، یوزر نیم او پاسورډ کوم چې د پیکټ پر شا لیکلي یا د ډي اس ال انټرنیټ پر شا سټیکر دی پر هغه باندې لګېده.